نو د مسلمان تاجر د پاره په شریعت کې خورا ډیره لو آسانی سته او د آخرت په اعتبار خورا لوی اجر دی. خدا په دې شرط باندې چې د اسلام اصول مراعات هغه کاروباري په خپل کاروبار کې صادق وي، کثیر صدق وي، رښتیا ویونکی وي، الامین امانتدار وي. د الله سبحانه و تعالی د اصول خیال هم ساتي، د بندگانو د حقوق خیال هم ساتي، د ځان په اعتبار هم امین وي، د بل په اعتبار هم امین وي. الامین امین وي. دا کسب د آخرت په اعتبار د خورا لوړې درجه خاوند. څومره لوړه درجه وي پیغمبر علیه السلام فرمایي مع النبیین، د انبیاء علیهم السلام سره څومره لوړه مرتبه ده چې یو سړی دنیا کې مال هم ولري، د دنیا زندگی هم برابر وي، د استراحت او آرام ژوند دی، ښه زندگی الله عز وجل برابر کړي، او آخرت کې هم د نبیانو علیهم السلام سره وي. دا څومره لوړه درجه ده چې انسان خپل لاس ته راوړی او دا د مال او دولت په وجه حاصلېږي. لیکن هغه وخت چې دغه تاجر په خپل کاروبار کې صادق رښتینی وي او امین وي. امین څه معنا؟ داسې شی خپل ولس ته راوړي چې د ده او د ولس د دواړو د خیر سبب. ستا تجارت شریعت تا ته په هغه باندې اجر درکړي، الله عز وجل تا ته په هغه باندې ثواب درکړي او شریعت اجازت درکړي. لیکن دا لازمي ده چې ته به په دې کې امین وي. دا نه چې د خپلو پیسو د ګټلو دپاره داسې شی خپل ولس ته راوړې چې د هغوی د وجود، د هغوی د روح، د هغوی د وطن د بربادۍ ذریعه ده.